اکثر ملګري د دې شکایت کوي یاره په ما باندې قرضونه دي د دې قرضونو لپاره یو وظیفه راوښیوه چې الله یې نن ادا کړي یو دعا راته وښیوه نو د قرضونو د ختمولو دپاره په حدیث کې یو اسانه طریقه یو اسانه دعا موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده علي رضی الله تعالی عنه یو روایت کې راځي علي رضی الله تعالی عنه له یو غلام رالی او ورته ویل زما سره مرسته وکړه زما سره تعاون وکړه زه د خپل مالک نه ځان ازادول غواړم خو زما سره پیسې نشته چې زه هغه ته ادا کړمه نو علي رضی الله تعالی عنه دې غلام ته ویل وی الا اعلمک کلمات علمنیهن رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه تا ته یو څو کلمې نه ښیم چې هغه ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې دي لو کان علیک مثل جبل صبیر دینا اضاه الله عنک کو په تا باندې د صبیر غر دومره قرض الله به نه ادا کړي هغه کلمات چې ته وایې نو کو تا باندې د صبیر غر دومره قرضونه صبیر یو غټ غر دی یو غټ پهاړ دی او هم نه قرض هم په تا باندې ستانه به الله ادا کړي هغه دا کلمات وایه چې اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عن من سواک دا کلمات وایه ستانه چې څومره قرضونه دي الله به ستانه ادا کوي دا کلمات علي رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دا کلمات ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم